اوداسه مکروهات چې اودس په څه باندې مکروه کیږي. د اوداسه په مکروهاتو کې هغه شیان شامل دي چې په هغې سره اودس نه ماتیږي خو د اودس ثواب نه پوره کیږي. کم د اودس ثواب چې الله تا ته درکوي د هغه ثواب نه پوره کیږي او د ګناه ویره هم پکې شته. او فقهاو زموږ د اوداسه مکروهات تقریبا 9 دانې بیان کړي دي. اول د اوداسه ترتیب بدلول. ترتیب خو داسې دی چې کله ته اودس ته کښېنې اول به استنجا کوې، د هغه نه به وروسته 3 واره خپل لاسونه وینځې، بیا به خوله وینځې، بیا به پوزه، بیا مخ، بیا لاسونه، بیا سر، مسه به کوې، بیا به پښې وینځې. او اوس که ته ترتیب غلط کې مخکې د دې نه چې خپل خولې ته اوبه واچوې، خپل پوزې ته اوبه واچوې، نو دا اودس مکروه کوي. کم ثواب چې په اوداسه کې دی هغه ثواب نه محروم کیږي. دویم، په ناپاک ځای کې اودس کول. په ناپاک ځای کې اودس کول، هغه څوک چې په ناپاک ځای کې اودس کوي د اودس مکروه دی، ځکه په هغه کې د دې ویره ده چې د دې جامې پلیتې نه شي. دریم، د ضرورت نه زیاتې اوبه استعمالول. کمه اوبه چې مناسب دي چې 3 وارې پې مخ وینځه، 3 وارې لاسونه، 3 وارې پښې، 3 وارې خوره، 3 وارې پوزه، د دې نه چې زیاتې اوبه استعمالوي دا په اوداسه کې مکروه دي. په مخکې خپرونه کې به تاسو اورېدلي. څلورم، د اوداسه په وخت کې د دنیا خبرې کول. دا هم اوداس مکروه کوي، خو که کومه ضروري خبره وسیږي بیا د هغې خبرې باک کول نشته، خو بغیر د ضرورت نه په اوداسه کې د دنیایي خبرو کول د اودس مکروه کوي. پنځم، په مخ یا په نورو اندامونو باندې د بدن په نورو غړو باندې په زوره اوبه شیندل یا د غړغړې په وخت کې مختلف اوازونه کول. نو چې اوبه را اخلې ډېرې ورو به یې پورته کې په خپل تندي به یې واچې، مخ به ووینځې، همدارنګه خپل لاسونه به وینځې، خو په زوره مخ ته اوبه شیندل او همدارنګه په زوره لاسو ته اوبه شیندل، په زوره پښو باندې اوبه اچول د اودس مکروه کوي او د اودس ثواب تا ته نه رسیږي. شپږم، د 3 ځلو نه زیات د یو اندام وینځل. د مخ وینځل 1 وارې فرض دي، د لاسو وینځل 1 وارې فرض دي، د پښو وینځل 1 وارې فرض دي او 3 وارې وینځل سنت دي. که ته د 3 وارو نه هغه بره وینځې نو د اودس مکروه کوي. اووم، یو اندام وینځل او بیرته وچول بغیر د ضرورت نه. مخ وینځې وچوې بیا لاس وینځې، چې لاسونه دې وینځل دا وچوې او بیرته وروسته پسې پښې وینځې نو دا هم اودس مکروه کوي. اتم، پښې لاس پوزه پاکول. نهم، اول چپه پښه یا چپ لاس وینځل، چې دا د اودس ترتیب هم غلطیږي. نو ابتدا به تیامن چې ته د ښي طرف نه شروع کړې اودس وکړې دا سنت ده په اوداسه کې. نو چې ته اول چپ لاس وینځې بیا راسته یا چپه پښه بیا راسته، په دې باندې هم اودس مکروه کیږي. دا خو د اوداسه نواقص او د اوداسه مکروهات